خواږه ژبه یې بیان د مینې تورې کړله یو مفسر یو مدبر یو مینه‌ناک انسان. السلام علیکم ورحمت الله. سلامونه نیکی هیلې د ګروپ ټولو ملګرو ته. استاد عبدالصمد د یوې مسلې پوښتنه کړې ده، خو مسله طولانی مسله هم ده او مهمه مسله هم ده چې دا نن سبا کم د ګروي معاملات روان دي د کورونو یا د دکانونو، آیا دا په سود کې راځي او که نه راځي، جائز دي او که غیر جائز. عبدالصمد استاد مسله خو ډېره اوږده ده، زه به کوشش وکم چې را لنډی کم. نو سود خو هغه لویه ګناه ده چې ټولو ته معلومه ده. امام احمد ابن حنبل سے په خپل مسند کې او دار قطنی هم یو روایت راوړي، الربا 70 جزءا. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي سود دا 80 حصې دی. ایسرها ان ينکح الرجل امه، هغه آسانه عمده ده، آسانه حصه او آسانه ګناه یو سړی علیاذ بالله خپل مور سره نکاح وکړي. او یا په بعضو روایاتو نورو کې دا راځي چې 1 روپۍ د سود که یو سړی اخوري او پوه شي چې دا د سود روپۍ ده، دا سود دی ماته حرام دی، نو دا ډېر سخته ګناه ده. من 36 زنیتن، د 33 زناګانو نه هم د ګناه زیاته ده. الله دې ټول مسلمانانو ته نجات نصیب کی. نن سبا خو هغه روایت د رسول صلی الله علیه وسلم چې په علاماتو د قیامت کې راځي چې د قیامت د نږدېوالي د علاماتو نه به یوه دا وي چې سود به عام شي، حتی کور ته به سود داخل شي، د بخار به خلکو ته ورسي، حد اقل د دې بوی به خلکو ته ورسي. نن سبا هماغه وخت راغلی، الله دې خپل فضل و کرم وکړي. محترمه مسله د سود خو عام معلومه ده ټولو ده چې کبیره ګناه ده او لویه ګناه ده. او په حدیث کې راځي، یو روایت دی، بعضو محدثینو موقوف ذکر کړی او بعضو مرفوع. السنن الکبرى د امام بیهقي 5 جلد 350 صفحه، کل قرض جر منفعه فهو وجه من وجوه الربا. دا روایت اتحاف الخيراء المهره بزوائد المساند 10 دوم راخیسه و مصنف ابن ابي شيبه د حدیثو لوی کتاب 4 جلد 322 صفحه کې هغه هم دا روایت په نور الفاظ راخیسه، کل قرض جر منفعه فهو ربا. د حدیث مطلب د روایت دا دی چې هر هغه قرض چې هغه منفعت ګټه راکش کی ځانته را جلب کی، نو دا په سود کې راځي. نو دغه روایاتو یا بعض نور روایاتو ته په کتلو سره فقهاو په کتابونو کې ډېر اوږده بحثونه کړي دي. نو که زه دا بحثونه او عبارات د فقهاو ټول را نقلوم نو وخت به زیات ونیسي او ملګرو ته به داسې خسته کن تمام شي. کوشش کوم چې هغه بعض عبارات او خلاصه د مطلب تاسو ته وړاندې کوم او په آخر کې د هغه علماو فیصله او د هغه علماو رایه چې قابل د اعتماد دي ټول امت ته سره د حوالو د کتابونو په آخر کې پیش کړم. اول راځم زمونږ استاسو د حنفي مذهب کسر الله تعالی حزبهم فقه حنفي کې دغه مسله ډېر په جدیت سره څېړلی شوې ده. مشهور کتاب زمونږ استاسو د فقه حنفي الدر المختار یا حاشیه ابن عابدین په نوم هم یادیږي، رد المحتار علی الدر المختار، 6 جلد 522 صفحه باندې د یو عبارت راوړي، ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن. وی مکروه دی مرتهن د پاره، یو راهن دی یو مرتهن دی،
راهن څوک چې یو شی کور ځمکه موټر په ګرو ورکي او څوک چې په ګرو اخلي هغه ته مرتهن وایي. نو دی لیکي وای مکروه د مرتهن د پاره ينتفع بالرهن، رهن ګروي شي چې ګټه واخلي په دې ګروي سیس باندې دا ورته مکروه دی. و ان اذن له الراهن، اگر چې راهن د کور چې د چا دی یا د دکان یا ځمکه یا موټر اگر چې هغه ورته اجازه هم وکي دا وای مکروه دی. دا یو عامه قاعده ده او بیا ان شاء الله غي عبارت براشي هم چې فقهاو په دې باندې تصریح کړي دا چې دلته مکروه نه مراد تحریمی مکروه دی، یعنی حرام ته نږدې. محترم یو خو هغه ګرو دی یا رهن دی چې کوم په قرآن کې ذکر دی جائز رهن. یو څوک په سفر کې وي یا په حضر کې وي نو یو څوک په اعتماد نه کوي او دته د پیسو ضرورت دی نو د ځمکه کور موټر سپ امانتن هغه سره کېږدي او تر څو چې دا پیسې بیرته واپس ورکړي نو د خپل شی به بیرته رااخلي. نو د اعتماد دپاره هغه خو جایز دی، مشکل نه لري. خو دلته اوس مسله د ګټې اخیستل دي چې یو څوک کور په ګرو سره ونیسي او بیا میاش په میاش د د ماهانه څه کرایه چې د ته بچت شي او چې کله اوزي 2 کاله 3 کاله بعد بیا خپل پیسې چې کم قرض په شکل یا سړي سره ایښي دي هغه بیا مکمل راواخلي. نو دا ما حدیث لاندې راځي چې کل قرض جر منفعتا فهو ربا، هر قرض چې منفعت او ګټه جلب کی نو دا په سود کې راځي. نو دا پیسو ګټه را جلب کړه او پیسې ما پوره امانتي خېدي، هیڅ پکې تاوان نشته، ګټه د سر تا سر. به هر حال دلته راځم اصل مطلب ته چې دلته دا رد در مختار واره لیکي چې دا مکروه دی تحریمی یعنی حرام ته نږدې دی چې نفع واخلي د مرتهن د دې رهن د ګروي سیز نه اگر چې راهن ورته اجازت کړی وي. دلته د چې اشاره کې اجازه ته ځکه چې فقهاو دا په تفصیل سره ما ذکر کړی دی که چرته د راهن د طرف نه اجازت اوشي مرتهن ته چې ته زما د موټر نه ځمکې نه کور نه اسب نه هر څه چې وي دکان نه ګټه اخله، نو بعض فقها وایي چې دا په دغه صورت کې جائز دی، بیا سود کې نه راځي، بیا حرام نه دی. خو اکثر علامه السید احمد الطحطاوی الحنفی دا ګورو لوی عالم دی، مشهور عالم دی، دی په 6 جلد 402 صفحه کې دی لیکي دی وای والغالب من احوال الناس، وای غالب تور سره عام تور سره د خلقو د احوالو نه داسې معلومیږي چې انهم انما یریدون عند الدفع چې د دوی اراده په وخت د ګروي کې داوي چې الانتفاع ګټه اخیستل ګټه حاصلول. یو څوک کور په ګرو نیسي، موټر، دکان، ځمکه، د دوی اراده په وخت د ګروي کې ګټه وي. ولولاه لما اعطاه الدراهم، که دا ګټه نه وي نو پیسې نه ورکي، که د ګټې اراده نه وي نو دې پیسې نه ورکي. نو دا وای داسې شو هذا بمنزله الشرط، دا وای داسې دی لکه اول نه چې ورسره شرط یې خوي چې زه به دې نه ګټه اخلم، زه به دې نه فایده حاصلوم. لأن المعروف کالمشروط، ځکه وای یو شی چې معروف یو مشهور وي د خلکو په منځ کې اگر چې هغه شرط کې نه ښودلی شي خو بیا هم هغه داسې دی لکه مشروطو. لکه په طور د مثال د معروف او مشروط یو مثال به زه درکم. یو څوک د چلستون نه د بازار په موټر کې کینی، نو که وړکی موټر کې کینی نو 20 روپۍ دی او که د غټو کې کینی نو 10 روپۍ. نو اول کې څوک د پیسو خبره نه کی، نو چې موټر کې کینی ډایرکټ هر څوک 20 روپۍ ورته ورکړي، څوک ورسره لانجه نشي کولی. ولې؟ ځکه دا معروف دی، دا رواج د وطن دی، دا داسې دی لکه مشروطو، لکه اول نه چې شرط منلی شوی وي. بیا دی لیکي علامه سید احمد الطحطاوی دی وی وهو مما يعين المنع،
نو چې کله دا معروف په شان د مشروط شو نو په دغه وخت کې وای بیا منع ده، دغه ګیروي دا جایز نه دی، دا ممنوع دی. نو دا مې په دې پورې خبره وکړه چې بعضې فقها فرمایي که اجازه وشي نو بیا به جایز وي. نو دوی لیکلي وای که اگر چې اجازه هم وشي هغه غریب د مجبوریت نه اجازه ورکوي. پوهیږي که زه اجازه د ګټې د اخیستلو یا د موټر دکان د کور ورنکم نو دی چېرته ماته دا شی راکوي. نو مجبور دی غریب چې هغه اجازه ورکړي چې ولا زه زما د کور د موټر د اسب نه ګټه اخله یا د ځمکې نه. نو که چېرته اختیار د زړه نه د هغې ته اختیار ورکړی شي نو هېڅکله هغه هم اجازه نه ورکوي د ګټې د اخیستلو. نو چې هغه د زړه نه اجازه نه وي نو د یو مسلمان مال اخیستل بغیر د هغې د اجازت نه دا هم حرام دی. نو اوس راځم د فقهاو په دې باندې تصریح چې هغوی مطلقاً دې ته ناروا وایي چې دا به جایز نه وي اگر چې هغه ورته اجازه هم وکړي. لکه دوی چې لیکي یکره للمرتهن ان ینتفع بالرهن، مکروه دی مرتهن ته چې ګټه واخلي په دې ګیروي سره. و ان اذن له الراهن، اگر چې کس ورته اجازت هم وکړي بیا هم جایز نه دی. دا دوه حوالې شوې. دریمه حواله د بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع لوی کتاب دی زمونږ د فقه حنفي شپږم جلد 146 صفحه کې دی لیکي ملک العلماء الکاسانی رحمه الله دی وایي لیس للراهن، جایز نه دی راهن د پاره ینتفع بالمرهون چې دی ګټه واخلي په دې ګیروي سیز سره استخدامن یا که غلامي چې هغې نه خدمت دی واخلي دا نشي کولی، رکوبن یا موټر وي یا اسب وي په هغې باندې سپور شي، و لبسن یا لباس وي د اغوستلو ګټه ترې نشي اخیستی، و سکنا یا د اوسېدو ګټه ترې نشي اخیستلی که د اوسېدو وي وغیره ذالک. همدارنګې بله مشهوره فتاوا زمونږ د مذهب الفتاوى الكاملية في حوادث الطرابلسية الشيخ محمد كامل الطرابلسي الحنفي دی په اول جلد 243 صفحه کې لیکي وی سئلت عن الرهن، وی مانا پختنه وشوه د ګیرو په باره کې چې هل يجوز للمرتهن الانتفاع به، آیا چا چې ګیرو اخیستی وي هغه ته د ده نه ګټه اخیستل جایز دی او که نه دی؟ فالجواب، وی ما جواب ورکړ چې انه لا يجوز الانتفاع به مطلقا، مطلقا دی نه ګټه اخیستل جواز نه لري. هغه مشکل خو مې حل کړ چې اجازه وي که نه وي. فقها وایي اجازه اکثر اوقات سید احمد تحتاوي وفرمایل چې دا د اراده د خلکو د پیسو ورکولو په وخت کې دا وي چې د سینه به زه ګټه اخلم، نو دا شرط دی ځکه دا معروف کل مشروط وي. به هر حال نو فقهای کرامو په دې باندې زور لګولی دی او د اکثریت جمهور فقها رایه هم دا ده چې دا جواز نه لري، دا باید ونشي. اوس راځم د دې جامعه خپل جامعه حالاتو ته. اکثر که د دې نظام د محکمې نه هم که فتوا وغوښتلی شي نو هغوی هم فتوا د جواز ورکوي چې دا جایز دی، هغه به ستا د کور نه ګټه اخلي او ته د هغه د پیسو نه ګټه اخله یا دکان یا موټر. او یا بعضې علما نور هم په دې باندې فتوا ورکوي خو هغوی د وسعت نه د پاره نظر کړی دی او د خلکو د ضروریات دا نظر کې نیولی دی او دا فتوا ورکوي. خو حقیقت دا دی چې دا که مکمل سود نه وي نو شایبه د سود خو پکې ضرور شته. لکه خپل جامعې ته چې ګورو د حالاتو ته ګورو دا ګیرو نیسي خلک نور نو اکثر حالاتو کې دلته د ډېر مجبوریت خبره نه وي. یو څوک چې 15 لکه 6 لکه باندې یو کور ګیرو نیولی شي نو ولې دی د کرا ورکولو توان نه لري بلکې لري. نو همدې وجې نه چې د فقهاو دغه قول په هغه زمانه کې وایي چې د خلکو عام احوال داسې معلومیږي چې اراده د دوی د ګټې وي نو
دی وجنه که ګټې اراده نه وي نو پیسې نه ورکوي. نو دغه زمانه کې خو به سل په سله دا حالات وي. نو اوس راځم یو مسئلې ته چې بعضې خلک بیا پکې داسې هیلې کوي چې یو کور په ګیرو سره ونیسي. په طور د مثال که په کرایه یې نیسي 10,000 یې کرایه ده، نو چې ده په 15 لکه روپۍ په ګیرو ونیو نو بیا ماهانه 500 یا 1000 روپۍ افغانۍ وټاکي، وایي دا به درکوم تر څو سود رانشي. داسې یوه هیله ده. 1000 روپۍ ماهانه ورکړي نو دا 9000 چې ماهانه ده ته معاف کېږي، دا ګټه راځي او د دغه 15 لکه روپۍ هم صحیح سلامت ایښي دي. دا 9000 روپۍ ده ته د کوم ځای نه ګټه راځي؟ خو ما قرض چې د هغه سره ایښی دی دا د هغه ګټه ده چې ده ته راځي ماهانه. داسې یوه هیله ده، دا هم جواز نه لري. اوس راځم که یو څوک وایي چې دا خو بعض فلانی مولوي صاحب یا تلویزیون کې داسې فتوی ورکړه یا په رادیو کې یا په لیکلې بڼه، نو د دوی ته به اعتبار وي که نه وي؟ زه وایم چې د امت لوی علما، لوی جماعت چې مشت از نمونه خروار، زه به یو څو حوالې تقریبا 20 حوالې به زه تاسو ته پیش کم د دوی د نومونو، د کتابونو جلد او صفحې سره، چې دوی په اتفاق دغه نظر باندې دي چې دا ګیروي، دا سود دی، دا حرام دی، دا حرام دی نه ځان ساتل پکار دی، دا باید ونشي. دا 4 خو مې چې نومونه واخیستل هغه او 5م نمبر کې امام ابوبکر جساس الحنفي د احکام القرآن للجساس 3 جلده کې تفسیر لري. احکام القرآن اول جلد 501 صفحه کې د حرمت قول کړی دی چې دا جایز نه دی. 6م ابن حجر اسقلانی مشهور کتاب دی د فتح الباری شرح د صحیح البخاری 5م جلد 130 صفحه کې د قول د حرمت کړی دی. اوم فیض الباری شرح د صحیح البخاری د علامه شانور شاه کشمیری 3م جلد 346 صفحه کې د هم قول د حرمت کړی دی. 8م امام قرطبی مشهور تفسیر لري الجامع لاحکام القرآن 3م جلد 412 صفحه کې دی لیکي چې دا جواز نه لري. 9م بدر الدین عینی الحنفی د بخاری شریف مشهوره شرح عمدة القاری شرح د صحیح البخاری 14 جلد 23 صفحه کې دی د حرمت قول کې د مذاهب او اقوال نقلی د امام سیب، امام محمد، امام ابو یوسف د دوی اقوال را نقلی چې دا جواز نه لري بلکې دا حرام دي. 10م ظفر احمد عثماني، الشیخ ظفر احمد عثماني اعلاء السنن د حدیثو کتاب دی د 10م جلد 8301 صفحه کې د حرمت قول کې او دلایل په دې باندې راوړي چې دا جواز نه لري. 11م دکتور وهبت الزهیلی الفقه الاسلامی ادلته مشهور فتاوا د 5م جلد 255 صفحه کې دی قول د حرمت کې او د احناف او د اقوال را نقلی. 12م مولانا عبدالحی اللکنوی رحمه الله مجموعه رسائل اللکنویه 3م جلد 6 جلدونو کې دی 3م جلد 403 صفحه کې دی قول د حرمت کې او علامه لکنوی صاحب ډیر زیات تفصیل د فقهاو ټول اقوال را نقل کړي دي. ډیر ښکلی تحقیق کړی دی په دې رساله کې، مستقله رساله لري په مجموعه رسائل اللکنویه کې ما سره شته او ما په دې ځای باندې الحمدلله مطالعه کړی دی. نو ډیر ښایسته نتیجه آخر کې ذکر کوي چې خلاصې د عدم جواز دی چې د ځان ساتل پکار دی، دا جائز نه دی. او حتی دی وایي چې بعضې علما خطا شوي دي، وایي د اذن ته وګوري چې فقهاو بعضې ځایو کې ویلي دي که د راهن د طرف نه اجازت وشي نو مرتهن ته د دې ګرو نه ګټه اخیستل جایز دی. وایي پوره تحقیق باندې پوی نشي یا مطالعه د پوره تحقیق اونه کې صرف د یو جملې ته وګوري بیا وایي خپلم گمراه شي او نور خلک هم سره گمراه کړي، نورو ته فتوا ورکړي. دا د علامه لکنوي صاحب الفاظ دي په دې رساله کې دې کې موجود دي. 14م نمبر کې حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله. دا اکثر نمونه چې زه اخلم اوس دا د دیوبند علماو هغه مشهور اکابر علما دي چې ډېر معتمد خلک دي.
نو دوی هم په اتفاق سره د عدم جواز او د حرمت قول کړی دی په خپلو فتاوو کې. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په امداد الفتاوا 3 جلد 454 صفحه کې وایي چې دا ګروي جواز نه لري، د حرام دی. 14 فتاوا خلیلیه مولانا خلیل احمد السهارنپوری رحمه الله صفحه 201 صفحه کې د هم د عدم جواز او د نارواوالي قول کوي. 15 مفتی کفایت الله دهلوی د په کفایت المفتی تم جلد 150 صفحه کې د عدم جواز د حرمت قول کوي. او 14 یوسف لدیانوی شهید رحمه الله د په 10 جلدونو کې کتاب لري ستاسو مسائل او داغه حل په اردو کې د اصل کې آپ کې مسائل اورون کا حل. 14 جلد 109 صفحه کې د هم د حرمت قول کوي. 15 فتاوا حقانیه 14 جلد 203 صفحه کې هم د حرمت او د عدم جواز قول کړی دی. 13 منهاج السنن شرح د ترمذی د مفتی محمد فرید رحمه الله کتاب دی 2 جلدونو کې نه 2 جلدونو کې چې هغه کې به 6 حصې دي. 15مه حصہ 2 صفحه کې د حرمت قول کړی او د په خپل فتاوا کې فتاوا فریدیه کې هم چې په 2 جلدونو کې دی الته هم د حرمت او د عدم جواز قول کړی چې دا جایز نه دی. نو 19 مفتی تقی عثماني چې مشهور عالم دی د مفتی محمد شفیع رحمه الله چې صاحب د معارف القرآن دی دغه فرزند دی د ډیر یو نایاب کتاب د تقریر ترمذی مشهور کتاب دی. اول جلد 114 صفحه کې د هم د حرمت او د عدم جواز قول کړی دی. 20 نمبر مفتی رشید احمد صاحب په حسن الفتاوا په 8 جلد 498 صفحه کې د هم د حرمت او د عدم جواز قول کړی دی. نو دا مشت از نمونه خروار هغه علما او هغه کتابونه حواله می تاسو ته پیش کړل چې د امت اجماعي فیصله ده په دوی باندې، د دوی په دیانت، د دوی په علمیت، د دوی په فقاهت باندې چې دوی ټولو په اتفاق سره د شي ته حرام ویلي دي، د شي ته د عدم جواز فتوا ورکړې ده. مخکې مې وویل چې لکنوي صاحب ډېر ښایسته تحقیق کړی دی په دې کې، وایي علما باید پوره تحقیق وکړي په دې کې او صرف یو جملې او 2 جملو ته باید ونه ګوري بلکې اول نه تر اخره پورې ټول وګوري. خدای ناخسته داسې نشي چې ځانم خراب کړي او نورم سره خراب کړي. نو داسې نور کتابونه هم ما سره زیات موجودو په دغه وخت کې چې ما دغه حواله باید تاسو ته درکړي وای، خو زما په فکر سره ان شاء الله دا به کفایت کوي. فتاوا منبع العلوم د علامه محقق سربازی سبغه هم د حرمت قول کړی دی. معارف السنن د یوسف بنوري سبغه هم د حرمت قول کړی دی. داسې کتابونه ګڼ تعداد سره تنقیح الحامدیه هم د حرمت قول کړی دی. مجموعه الفتاوا د لکنوي سبال ته هم د حرمت قول موجود دی. ما سره په مکتبه کې لله الحمد کثیر تعداد سره کتابونه شته چې په دې د حرمت قول کړي، خو مشتز نمونه خروار دا یو څو مستاسو په دې جواب کې دا به مهم وګڼل، دا مې تاسو ته پیش کړل. نو الله دې وکړي چې ستاسو قناعت په حاصل شوی وي او د دوستانو د ورونو د پاره قانع کن وي. او آخر کې به دعا کوو چې الله هغه ملګری دوستان ورونه چې په دې مرض اخته وي الله دې ټولو ته نجات او د حلال اسباب دې الله ټولو ته برابر کړي، د حلال روزي، د حلال زندګۍ، د اطاعت د زندګۍ اسباب دې الله ټولو دوستانو ټولو ورونو ته برابر کړي. والله اعلم. السلام علیکم ورحمت الله.